تیر درس کې د جنت دو اقسام هغه ذکر شوی. یو قسم هغه خلق چې هغه مقربین رب العالمین ته، هغه د فار یو قسم جنت. دویم قسم هغه خلق چې اصحاب الیمین دا غین لاندې طبقه. اوس غواړم چې فنننی حلقه کې بعضی اوصاف د جنت نور ذکر کوم، ځکه دا یو لوی لوی نعمتونه دي او لوی نعمت دی د الله جل جلاله. دا سينو چې د موږ نه په غفلت کې دا پاتې شي، سباله به رواني او افسوس کو او جاړو نه دی جړه فائدہ کوي، نه دی غم فائدہ کوي، نه دی اولاد او نه دی مال. د جنتیانو په باره کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي جنت ته چې اول خلق کم نوځي دا ټول یو ظلم نه وتل نشي، بلکې اولنی خلق چې کم دي دا هغه صفات ذکر کوي. اول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر. سبحان الله. اولنی ډله د جنت هغه چې نوځي جنت ته هغه به د سوال لسمې سپوږمۍ په شان هغه مخونه فرقاوي. لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يبولون ولا يتغوتون. جنت کې هغه لالی ارتولم نشته. او وجم دادا کستاسو خیری دلته په کور کې وجره کې یو فرش پروت وي، هغه باندې څوک لاړې نه ارتای. دا چې جنت وي داسې نعمتونه وي نو الته لاړې ارتول هغه د انسان لاړې نشته. همدغه رنګي میتیازي غټ حاجت ورکوټه حاجت دا ټول نشته دي. انیتهم الذهب دا هغه لوغې چې دی هغه سره زر دي. همدغه رنګي ورشحهم المسك د انسانان چې دا څومره سخري دا هغه طریقه بداوي چې دا سي د مسکو په شان یو بوی بداغي د بدن نه خولې په شکل لال شي او غټول دا به ختم شي. همدغه رنګي به فرمایي لكل واحد منهم زوجتان. د هر یو جنتی د پاره دعا هغه حوري وي. ادنا جنتی چې کوم دی يرى مخ سوقهما من وراء اللحم. سبحان الله. دا حوري چې کوم دي د اغي خائس بدومروي، د اغي د پندو کې چې دا کم اډو کې دي د دغه دن مغز هغه به وي د دې لحم د غوخي شاته دن باغه معلومیږي دومره صفاواله. تاسو سوچ کوئ دومره خائس چې د غوخي نه د وینې نه ورا شاته د هغه ډوکی کې وداخکاری د څومره صفای ده. دا هغه مخکې ذکر کړو من الحسن د حسن د وجنا. لیکن دا خلق دا به څومره حدیث کې راغلی دی، بل حدیث کې 700,000 دا به ولکه کسان تقریبا. سبحان الله. دا اسی خبرې نه دي، دا ورکوټه جنت نه دی. دغه خلق دغه عمر امتیاز شي ورکړي دا به څه خلق وي چې قربانیان به ورکړي. همدغه رنګ دوی مډاله شي نوځي هغه به د یو تیز ستوري په مقدار دا غیر ناوي. جنت چې کوم دی عزتمندو دا د تمناګانو شی نه دی چې مال الله دارا کوي دا برا کوي، بلکې د عمل شی دی. څنګه چې په دنیا کې ته غسل خرڅول کې په آخرت کې به دغه سي بنگلي اخلي، دغه سي بحوري اخلي، دغه سي بجنتونه اخلي، درجه به اخلي. التبستا حساب مال بستا عمل وي چې دا د نیوي هڅه جړه او تاوان بوي. همدغه رنګي بل روایت کې راغلي نبی عليه السلام فرمایي وی ان للمؤمن لخيمة واحدة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 میلا. په جنت کې بنگلي دا هغه مبارک راځي. نبی عليه السلام فرمایي یو بنگله د مؤمن د پاره دا به د یوې ملغلري نه جوړه شوی وي، یوې ملغلري نه یو بنگله دا به سره کم بنگلوي 60 میلا فی السماء. 60 میلا ودا د وګدوالي. په بل روایت کې وسره غلي شي دا عرض فلنواله و 60 میلای. 60 میله تقریبا 100 کیلومتر شاوخه د کیلومترو په حساب باندې هغه جوړي. سبحان الله. تاسو سوچ کوئ د 100 کیلومتر په مقدار یو بنگلا دومره داغه جګواله ام دغه رنگي داغه طول دا وسمره خولي. بیا فرمایي لهم للمؤمن فيها اهل
د مؤمن د فاره به هغه اهل به الته وسري ام د دنیا بیبیانی ام د آخرت حوري لا یرا بعضهم بعضا بعضی و بعضی نینی په هر یو طرف کې به دغه اهل وي دغه حوري بوي او هغه سره بوي تاسو سوچ کوئ عزتمندو داسې بنگلا دا ولی من مخکې ویلیو جنت د ادنا جنتی د فار رب العالمین د دې دنیا لسچند جنت ورکي دا چې دومره لوی جنت وستا د ادنا دومره وی د دومره بنگلا وفاقه کې څومره خون کوي نن سبا که تاسو احساسو خیالي په بهر ملکونو کې اکثر بلډینګونه سل چتای نه نوی چتای دا غي سیل ته خلک خيږي ټیکټ لګي سل چتا چې یو څو غزه په مقدار باندې داغه وګدواله دا چې سل کیلومتر تقریبا د وګدواله یا طول د دومره د وګدواله به څومره بداجي په اسمان کې او د یوم الغلر نه را جوړ شوی په بل روایت کې راغلي دي چې د اغه د فاربه 1000 باب زر دروازې به دغه بنگله لري سبحان الله دا اعمال بس په بل حلقه کې ذکر کو چې دغه بنگلي دغه شیان دا په کوم اعمال باندې ګټل کیږي عزت مندو عمرونه من والدي سم د دنیا په کارونو کې سم پلانجو کې سم د بچو په ساتلو کې او دغه لوی نعمتونه د موږ نزي او سباله به تشلا سره ناسوي ام دغه رنګي جنت کې داغي ونی حدیث کې راغلي دي ما فی الجنه شجره الا وساقها من ذهب په جنت کې هیڅ قسم هیڅ یو ونه نشته مگر داغي پندای یخدا د سرو زرو نه د جنت ونی داغي یخ د سرو زرو نه دا سنور احادیثو کې راغلي دي چې داغه څنګه د سپینو زرونه ام دغه رنگي داغه لختي یاقوتونه وغیرہ داسې جوړي وي دا هغه ونی دي چې جنت کې بعضی ونی داسې دي چې په کور کې به ولاړی د اغینه به د مؤمن جامې راشلېږي جامې به بکیوي او یا قسم رنگونه بل لري عزت مندو داسې ونه چې داغه سټه د سرو زرو نوي ام دغه رنگي د سپینو زرو نه وي دا به څومره غټي څومره وړه وي بل حدیث کې راغلي دی صحیح حدیث دی ان فی الجنه شجره يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها وای په جنت کې د څه ونشته دی چې یو سورلې باندې سور سره چې تیز روان وي دا غي سوري ته روان وي سل کاله مزل به وکي دا سورې به قطع نشي سبحان الله تاسو دا سوچ وکئ چې داسې یو جنت وي لکه مخکې ما ویل چې ادنا جنتی د پاره لسچند د دنیاي په دې کې به داسې ونه څومره خون کوي دا به څومره خون کوي عزت مندو دا الله په زور کوي په معمولی اعمال باندې رب العالمین هغه مونږ ته ور کوي لیکن نن شیطان ام دغه رنگي دنیا زمونږ سترګې پټې کړې دي او دغه هر څه زمونږ نه ير کړې دي ام دغه رنگي د جنت انهار او نهرونه چې کوم دي مشهور قرآن کې الله فرمایي مثل الجنه التي وعد المتقون اے زما بندگانو هغه جنتونه چې متقین بندگانو سره وعده شوی دا هغه کې وي څلور قسمه نهرونه دي یو نهر چې کوم دی د اوبو دی هغه اوبو بداسي چې هغه ډېری صفای اوم دغه رنگي د عسل د شهتونه ډېری خوږي او د واورینه ډېری سپینی اوم دغه رنگي لبن بل نهر چې کوم دی هغه به د شودوي داسي شوده وي چې هغه رنگ نه بدلای نه به خوان بدلای اوم دغه رنگي یو نهر هغه به د شراب وي هغه مزیدار شراب د جنت دغه مؤمنان به التسکی ام دغه رنگي سلورم نهر چې کوم دی هغه به د عسل وي هغه به د شهد دغه دا نهر وي دا روان وي ام دغه رنگي حدیث کې راغلي دي فی غیر احدود بغیر د پول نه روان وي ترلی به ته نوي شي او دا نهرونه د کم ځای راځي دا غي سرچینه من تحت جبال المسك د مسکو غرونه وي د اغینه به دار اوزي دغه څلور واړه نهرونه او دا د اغه مرکز هغه په جنت الفردوس کې دی حدیث کې راغلی دی د الله نه چې کله جنت غواړي نسأل الله الفردوس الاعلى هغه فردوس اعلى غواړي فانه اعلى الجنه واوسطها دا اعلى جنت دی غري
او داغي غور جنت دی دغه رنګي وفوقها عرش الرحمن دغه جنت د فاسه عرش د رحمان ذات دی سبحان الله دغه رنګي نور نعمتونه په جنت کې ډیر زیات دي د هغه لوخي دغه رنګي شیشو ګلاسونه داسې شیشې وي چې هغه به د سپینو زرو نه جوړ شوی وي نور ډیر قسمونه نعمتونه ال ډیر زیات دي د دې ټولو نه لوی نعمت هغه ده چې رب العالمین سره به ملاقات کیږي حدیث کې راغلی دی د الله بندگان به داسې وي چې په ورځ کې یعنی په مقدار د ورځ کې به رب العالمین سره دوه ځلې ملاقات کوي سبحان الله دوه ځلې ملاقات د رب العالمین سره دغه رنګي حدیث کې راغلی دی د جمعې په مقدار یو مجلس رب العالمین هغه برابرای اول سب کې خلق هغه د سرو زرو چوکیګانې دویم قسم سپین زر او بیا هم دغه سي د مسکو ډېرې څومره شي اعمال دیو رب تبالتا اول ناسي رب العالمین سره ملاقاتي هر یو څه خبرې کوي دا ورته وي چې فلان کې بندا تا پلان کې وخت دا عمل نه کړو دا دي کړیو ما در باندې رحم وکړو خپل فضل می در باندې وکړو دې جنتونو ته می داخل کړی عزتمند دغه نعمتونه داغي حساب نشتا دغه رنګي داغي قیمت هغه هیڅ یو څه نشي پوره کولای په دنیا کې مگر صرف اعمال لي نیک اعمال لي چې په دغه باندې داغي اغسل لي او هغه سره خرڅيږي باید چې منګه هغه مټي راون غاړو بډي وو دغه جنتونو ته عزت مندو دغه رانه خراب نشي دغه چې کیږي په نیکو اعمالو سره کیږي دا په اسو خوبونو سره نه کیږي دا په دیم نه کیږي چې ټول ورځ شپه ورځ د دنیا په کار کې هغه ته مصروف وي سید دادم حلال رزق دی لیکن دی په مقابل کې هغه اعلی رزق هغه د موږ نه هغه ختم نشي تاسو لري پر رب باندې قسم به عزت مندو چې آیا دغه سي رزقونه دغه سي ونی او دغه سي بنگلي دا د پرې خستو دي نه دا د موږ نه په صفات دي دا د موږ نه په ګاډي پاتې دي دا د موږ نه په دکان پاتې دي دا د موږ نه په پټي پاتې دي دا د موږ نه په لانجو پاتې دي دا د موږ نه په غیبتونو باندې پاتې دي په دې شیانو موږ نه دغه اعمال هغه پاتې کړی دي رب العالمین دی اول ماته او بیا تاسو ته ټول مسلمانانو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې دغه سي جنتونه د الله نعمتونه او رحمتونه په دغه سخت ورځ کې د موږ نه فوت نشي پر روانه حلقه کې به هغه اعمال ذکر کوو د الله په فضل سره چې دغه نعمتونه په ګټل کیږي داسې خاص اعمال مشته چې رب العالمین هغه ذکر کړي چې دا په ګټل کیږي الله دې عمل کولو توفیق راکړي هذا وبالله تعالی التوفیق